ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري په مشرۍ د امنیتي او تصفیوي کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د ملکي، نظامي، عدلي او قضایي ادارو مسؤلینو د امنیتي وضعیت، د قانون حاکمیت، ښې حکومتولۍ، اداري همغږۍ، د رهبرۍ د فرمانونو او هدایتونو د تطبیق، د عامه خدمتونو د اغیزمنتیا او د ولایتي ادارو د کاري بهیر د ارزونې په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. ننګرهار کې د ستراتیژیک پلان پلي کېدو په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره شو. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام الرحمن حیدري په حضور کې ولسوالانو، کارپوهانو او اجرایه مدیرانو ته د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیک پلان د جوړښت او د پلي کولو لارو چارو په اړه یو ورځنی سیمینار ورکړل شو. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ مسؤلان وایي تیر کال یې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 10 لویې دښمنۍ چې قتلونه پکې ترسره شوي وو حل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي هم د اسلامي امارت لخوا د ولسونو ترمنځ شویو روغو جوړو ته خوشحاله دي. د ننګرهار مومندري ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 11 کلنه دښمني په روغې جوړې پای ته ورسېده. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د مومندري ولسوالۍ په هزارناو کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه 11 کلنه دښمني چې د ماشومانو پر سر د شخړې له امله رامنځته شوې وه په دوستۍ بدله شوه. اچین ولسوالۍ کې د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه کانال د اچین ولسوالۍ مکتب کلي کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سره په همغږۍ د ډنمارک د کډوالو ادارې یا DRC له لوري جوړیږي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.